دا یو شعر هغه منافقو ملګرو ته ډالې چې د دوستۍ په نوم باندې یو ځای به در سره خوري سکي او دغه باز وي شاته به در لخپې وخي وایي مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي دا زه په کمو خلکو اړېدلی یم. قام د ویډیو لینک غواړي او قام دا هم په کمنټونو کې وایي چې خلک مزي وکي او بدنامه بیا AI شي. د دې خبرې حقیقت څونه دی زه سره لږه شان خبره په دې باندې کومه. تاسو به خیال کړئ پرون چې کومه ویډیو چلیږي او مجیب زلمي وایي چې آیا دا په AI پیک جوړه شوې ده، څوک یو څه وایي څوک بل څه، خو خلک چې کم دی وایي چې نه داسې کېدی نه شي، دا چې په کوم طریقه باندې ویډیو جوړه شوې ده او کومه ریکارډ شوې ده نو وایي دا پیک نه ده. حالانکه زه به تاسو ته ویم دا کم کس چې پولیسو نیولی دی دوی چې اقرار کړی دی دا وایي چې ما پې پیسې ورکړي دي، نو فرض کا که پرې ویډیو دې کس جوړه کړې وی نو هغوی به بیا داسې ښکاره پته لګېدی او خلکو ته به ښکارېدی چې دا هغه پرې ویډیو ده نو دا پیک ده، خو دې پې پیسې ورکړلي نو په داسې طریقه باندې ایډیټ شوې ده چې د هغې پته هم نه لګي چې دا ریل ویډیو ده او که پیک ویډیو ده. بل طرف ته مجیب زلمی هم دعوه کوي چې کومه ویډیو ریل کې ده، یعنی دا زما تصویر چې پې لګول دی له دې نه مخکې چې دا کوم په اصل پام کې کومه ویډیو وه وایي هغه د دې کس نه هم برآمد شوې ده او هغه وایي هم موږ سره راسره ده. نو په دې کس حقیقت څونه دی او کم دروغ پکې څونه دي نو خلک لګیا دي مختلف قسمه خپلې رایګانې کوي. به هر حال کوم ویډیو کې چې کم دی نو که موږ وګورو زیات تر خلک وایي چې دا هغه په AI باندې جوړه شوې ده. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.